د خاندان چې کم مشر دی هغه چې په خاندان کې کومه گزاره لري او په خپل بچو کې نافرمانی ویني هغه په ګناه کې اخته دي او په خپل بچو کې د پیغمبر د سنت طریقې مخالفت ویني هغه د پیغمبر سنتونه ذبح کوي او سهار او ماښام په کور کې د پیغمبر طریقې ماتیږي لیکن د کور مشر پر دی خپل باندې چې هر څه په وسفره دی د هغې د بندوالي د هغې څه د خپلو بچانو د راګرځولو ترتیب نه کوي او نه دا غم ورسره دی نه دا فکر ورسره دی بیا خو د قیامت میدان کې دا د کور مشر د دې خلکو په اعمالو کې شریک بلل کیږي دغه رقم یو سړی استاز دی د هغې ماتحت شاګردان دي او دی د خپلو شاګردانو کې ناروا عمل ویني د الله تعالی د دین نافرمانی ویني د په وسو طاقت کې سته چې خپل شاګردان د دې عمل سره راوګرځي لیکن د هغې باوجود د سره دا غم و فکر نسته ورسره بیا د قیامت میدان کې استاز د شاګرد په ګناه باندې راګرځول کیږي یو سړی شیخ دی پیر دی مریدان لري او د هغې په مریدانو کې دی په سترګو باندې ویني چې د الله تعالی نافرمانی روان دي او د ده د صرف ژبې د قلم په ښورولو باندې د هغې دا نافرمانی ختمېدی شي لیکن د ده سره فکر و غم نسته ورسره بیا خپل پیر او خپل مرشد د مریدانو په ګناه کې شریک بلل کیږي یو سړی د حکومت عامل دی حاکم دی د هغې ماتحت چې کوم انسانان دي هغې د ده د خبرو مکلف او پایبنده انسانان بلل کیږي او د ده سره چې په کومه شعبه او کوم ترتیب کې د هغې تعلق دی په هغه شعبه او ترتیب کې دننه دی هغه ویني چې هغې نافرمانی کوي هغې ګناوې کوي او لیکن د هغې باوجود د ده سره د هغې خیال او فکر نسته ورسره نو بیا د قیامت میدان کې دی د هغې په ګناو کې شریک ورسره شمارل کیږي نو د ټولو څه مخکینی شرط په دې کې دا دی چې پیغمبر علیه صلات وسلام وایي که تاسو یو بیکاره د ګناه عمل وینئ نو فلیغیره بیده که زور او طاقت او وس در سره دی په لاس بیا راګرځئ لیکن ما مخکې درته ویل په دې کې شرط دا دی چې په دې کې به اندیشه د دې خبرې نه وي چې د هغې څه بیا بغاوت جوړیږي د هغې څه بیا نفرت جوړیږي او د هغې څه بیا داسې ګناوې او داسې ترتیبونه برابریږي چې بیا د دغه ګناه څه چې ته راګرځئ د هغې څه زیات دی په هغه ګناه کې مبتلا کیږي که چیرې مسله دې ځای کې ته راورسېدله چې یو سړی ته په ګناه کې وینې یا په خپلو بچانو کې یا د خپل خاندان په انسانانو کې او چې کله تا د هغې د ګناه څه د راګرځولو فکر وکړې او د هغې سره دې زور وکړې ځکه دا اوله درجه د ته په زور کولو مکلف لیکن ستا د زور په خاطر هغه په داسې ګناهو کې مبتلا سو چې هغه مخکینی ګناه کم ورته معلومېدله نو حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دي چې دې ځای کې بیا د ژبې په وینا باندې کفایت د سړي کیږي او د ژبې په وینا د سړي ذمه فارغه کیږي لکه زه کله کله دا وایم چې په هر ځای کې خامخا دا نه ده ضروري چې سړی به زور د دې څه مستثنیات ځایونه خامخا سته چې سړی به هر ځای زور استعمالوي حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دي یو سړی په دې غټو ښارونو کې روان دی که ګورې د هغې پر دې دیوالونو باندې فحش تصویرونه د زنانو بې حیات تصویرونه لګېدلي دي اوس د یو سړي په وسه کې خو دا ده چې هغې په خپله را روان سي او د ځانه سره یو 5 ملګري کې او وروخېږي دا تصویر را شوه کې او پر غځی باندې وسوځي دا په وس کې ستا لیکن که اوس دا سړی په دې عمل کې راس نو بیا خو به ځان په یو فتنه او فساد کې مبتلا کی او چې کوم 5 ملګري ورسره دي هغه هم په یو فساد او فتنه کې مبتلا کولی شي نو صرف پر دې ځای باندې د زور ښکاره کول نه چې تا چند ملګري په جذباتو کې راوستو او د هغې د جذباتو د احساساتو په خاطر باندې ته د امر بالمعروف طریقه جاري کړې نو بیا خو په دې ترتیب باندې سړی ځان هم خرابوي هغه ملګري هم خرابوي نه دلته بیا حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دا لیکلي دي چې په دې ځای کې بیا الله تعالی د ژبې په وینا کولو سره هم د سړي ذمه فارغه ګرځي ځکه اوله درجه هغه د امر بالمعروف دا ده که سړی په معاشره کې په خپل خاندان کې په خپلو بچانو کې او په خپل ماتحت انسانانو کې یو غلط کار وویني نو د هغې دپاره اولنۍ فریضه دا ده چې فلیغیره بیده په لاس پې راګرځي زور به کوي د طاقت پر بنیاد به راګرځي او که د ده په زور و طاقت باندې هغه ګناه راګرځېدله هغه انسانان د ګناه څخه منع کېدل او د غفلت په خاطر باندې خپل زور او طاقت استعمال نه کوي بیا د قیامت میدان کې دی د هغه کشرانو په ګناه کې شریک